مونږ دغه خبره مخکې کړې وه چې شریعت مقدسه اسلام کې د پور لنډول ډېر مهم کار دی. بله. یعنی اسلام دی باندې ډېر ټینګار کړی دی چې که چا در باندې پور وي نو هغه پور د ادا که، جی پور د لنډ که. او حتی منځه حالت کې که چېرې فقهي حکم شته دی چې او جی که مونځ کوې هغه کس وایي چې باید ضروري دی چې ما ته همدا اوس ته پیسې راکړې. پور وړی دی که نه؟ پور وړی دی دا. جی. او وقت د منځه فراخ دی. او جی وخت شته دی زیات. وخت شته دی سره. نو باید مونځ د قطع کې، مونځ د پرېږدوې، دوباره د مونځ وکړې، هغه مونځ د قطع کې بیا څو منټه وروسته مونځ وکړې، هغه ته خپل پور ورکړې. هغه وایي چې اوس خامخا به ماته پیسې راکړې. دومره اهمیت لري. حالانکه همداسې مونځ ماتول جایز نه دي. حرامه دی ځینو فقهاو په مشهورو فقهاو په نزد. جی. نو د پور لنډول یې ډېر زیات اهمیت دی. فقها فرمایي چې که چېرې یو کس دی هغه پور اخیستی دی چا نه یا پور ورباندې راغلی دی او د هغه چې کوم پور دی هغه وخت رسیدلی دی، جی، یا حال دی یا د وخت پوره شوی دی، وخت پوره شوی دی. جی. او کم کس چې تا ته پور درکړی دی یا تا باندې پور دی هغه تا نه خپل پور د غواړي، جی، وایي چې ما ته خپل پور راک. نو د پور لنډوله د انسانانو پور لنډوله مقدم دی په مستحبي کار انجام کولو کې یا مباح کار انجام کولو کې. مثال په طور باندې زیارت ته تللی باندې پور لنډوله مقدم دی. مقدم دی یعنی څه؟ یعنی وړاندې کېږي به. اول به ته څه کوې؟ پور به لنډوي. اول به پور لنډوي. زیارتي سفر زیارتي دی مثال په طور باندې زه ته ائمه اطهار علیهم السلام زیارت ته، یا مثال په طور باندې عمرې ته، مستحبي عمرې ته. نو پکار دی چې اول ته خپل پور دی لنډ یا ځان باندې یا خپل خانواده باندې خپل کورنۍ باندې د خرچو کې کم توسعه ده، یعنی فراخي ده چې زیاته خرچه ور باندې وکړي. پردی پور پکار دی وړاندې شي د خپل کورنۍ باندې فراخي او توسعه باندې. هلې ته مثال په طور باندې پیسې هغه کس تا نه پیسې غواړي او ته غواړې چې د پیسې په څه کې خرچ کړې، وایي چې نن زه کور ته خروغه مثال په طور باندې فلانی شی واخلم، نوې صوفې راوړم وغیره وغیره. د توسعه ده. نو دغه پور لنډول دې باندې مقدم دی، وړاندې شي پکار دی او پکار دی چې پیسې د پور کې لنډ. صحیح. یا مثال په طور باندې د غریبانو فقراو سره مرسته که غواړي چې وکړي، یعنی غواړي چې صدقه ورکړي، خیرات وکړي، صدقه ورکړي. پکار دی چې اول خپل پور دی لنډ کړي. صحیح. ډېر داسې کسان دي چې ډېر په خپلې سیمې کې په خپل ملګرو په حلقې کې ډېر محترم دي او ډېر خوشنامې دي او هغوی ښه کارونه کوي. راځي خلکو ته فقراو ته پیسې ورکوي او بله خوا هغه باندې د چا پور دی، قرض دی ورباندې. نو ته ذهن کې دغه مه وایه چې دغه خو ښه کار دی، زه اول دی فقیر ته ورکم، دی یتیم ته زه پیسې ورکم. شرعي لحاظ سره واجب دی چې اول چاته ورکې؟ پور وړي ته. اول هغه چاته ورکې چې تا باندې پور دی. پور دی. جی جی. چا څه تا باندې پور ورکوونکی دی. د پور وړی پکار دی چې هغه چاته پیسې ورکړي چې چا ورباندې پور دی. احسنت. صدقې ورکوله وغیره وغیره. ته وایي چې زه د یتیمانو هلکانو جینیو واده کوم
هغوی ته د پیسې ورکوم اول هغه کس ته پیسې ورکړه چې تا باندې پور دی جی د چا قرضدار یې او عرض مو وکړل چې دغه زمونږ په ټولنې کې دې ته خلک اهمیت نه ورکوي او دغه شرعي لحاظ سره صحیح نه دی اول د خلکو پور دی دغه مه کوئ چې تاسو وایئ چې او فلانې کس دی هغه خو ډېر غریبانو سره مدد کوي ډېر ښه سړی دی ښه خبره دی اول خپل پور لنډ کړه کنه سړی تا ته راغلی دی وخت یې هم رسېدلی دی جی ته وس لرې ته توان لرې ته هغه توان هغه پیسې په چی کې استعمالوي هغه توان په خرج کوي په کار خیر کې په فقراو مدد کې د صدقو وغیره کې نه باید ضروري دی چې ته هغه په خپل چا څه تا ته پور ډېر کړی دی هغه ته ورکړې البته کم مقدار کې کمې صدقې دي جی جی دا سهار وخت باندې 10 روپۍ 20 روپۍ 10 روپۍ چې انسان د بلا او دفع دپاره د بلا لرې کولې لپاره او د رزق زیاتولې لپاره چې کم مقدار کې خلک صدقه ورکوي هغه جایز دی هغه خیر دی هغه باک نه دی خو زیات مقدار کې نه ته حق نه لري چې دغه کارونه ده وکړي